خدا کې یو شي درک لګي او څوک غریبین دلته پراته او یو وراره سر کې مې اوبه دي دا یو وراره مې وفات شو دا وړه غېږې لور مې سینه بغل دا ولا کې پنځوسي لرم چې زه تېله شربت پر غواړم اوس کور په کور ګرځو ډوډۍ کپ پسې غواړو او زه غواړم چې د دې ډاکټر موږ سره دومره کومک نور وکړي چې یو سودا راله واخلي اوس خلک دواله راځي ولا ګوره په اتنګ دي کې په کار کړه او خدای مو آباد لره خدای خوشحاله لره موږ ډېر مجبوره خلک یو ولاکې بچو بوټان لري ولاکې یو شی لري کسان یو شي ترک لګي ورته خیال دی نه الله تعالی دې خیر کړي الله تعالی دې تاسو ته د زړه صبر درکړي الله تعالی دې دغه ماشومان قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د دې فریاد واورېدل د یوې خورکۍ ژړا مو واورېدله د یوې خورکۍ د زړه ټوټه مو ولیدله چې په یخنۍ کې په حق رسېدلی دی دا چې دغه خورکۍ وایي لولږې رانه مړ شوی دی له یخنۍ رانه مړ شوی دی پاتې بچي مې نور هم وږي دي دوی به هم رانه په لږه کې مري یوازې د یوې توړۍ اوړه غوښتنه یې کړې ده زه حیرانه پاتې شم هغه شتمنو خلکو ته چې دوی د دې په لټه دي چې خپله شتمني زیاته کړي راشئ که چیرې تاسو واقعا غواړئ خپله شتمني زیاته کړئ نو خپله صدقه داسې خلکو ته ورکوئ الله تعالی له تاسو سره ژمنه کړې ده که چیرې تاسو زما په لاره کې 10 روپۍ مصرف کړئ یو په 10 چنده درته درکوم زړونه پیدا کړئ ستاسو پیسې بې ځایه نه ځي کله چې تاسو د زړه نه اخلاص وکړو د زړه نه مو صدقه ویسته نور په هغه الله تعالی یې وسپارئ ستاسو صدقه کیږي ستاسو خیرات کیږي په زړه کې داسې شک مه ګرځوئ ما ته نه بل چاته یې ولېږئ بل چاته یې ولېږئ که چیرې په ما باندې باور لرئ ما ته یې ولېږئ زه خپله هم ځم په دې 2 ورځو کې ځم زه د دې پوښتنه کوم دا چې دغه خورکۍ دا خبره کړې چې ما سره 50 روپۍ نه وي چې ما د ټوخي شربت اخیستی وی زه به دې ځنه دواګانې هم ویسم دا چې ماشومان تاسو خپله په دې انځور کې ګورئ دغه ماشومان له یخنیه داسې غونډ ناست دي او دا بچي لکه څنګه چې تاسو ګورئ په ذهن کې ناست دي هغه حویلۍ ته وګورئ دا یوه دښته ده څه چې زما وسه کېږي انشاءالله دا به ځان سره بیک کې واخلم زه به دغه کورنۍ ته ویسم څه مې چې وسه کېږي هغه به زه ویسم په تاسو هم غږ کوم د دغه خورکۍ اوښکې پاکې کړئ او خپله صدقه دغسې کورنیو کې وقف کړئ د خدای په امان تاسو چې له تداوي کړي والا کامیاب کړه او دا وړه غېږې لور مې سینه بغل دا ولا کې 50 لرم چې زه تېله شربت پر غواړم ډېر مجبوره خلک یې ولاکې بچو بوټان لري ولاکې یو شی لري کسان یو شي ترک لګي ورته